تازه او بد خبر. ملګري ملتونه وایي افغان بانکونه تر 6 میاشتو سقوط کیږي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان نن په یو راپور کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان بانکي نظام د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. رویټرز په دې اړه د ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړی چې پکې د دغه سقوط پایلې خورا خطرناکې ګڼل شوي دي. د ملګرو ملتونو د یو NDP مشر عبدالله الدرداري رویټرز ته ویلي موږ باید داسې یوه لاره پیدا کړو چې د افغانستان د بانکي نظام ملاتړ پکې وشي خو د طالبانو د نه ملاتړ ډاډ پکې موجود وي. نوموړي له نړیوالو مالي بنسټونو غوښتي چې له افغانستان سره د بانکي نظام د ژغورلو لپاره یې ګډ کار وکړي او پرې نږدي چې دغه هیواد دا لویه صدمه وویني. د دغه نړیوال مقام په خبره د افغانستان اقتصاد تر 40 سلنه رالوېدلی، له بانکونو څخه د پیسو ویستل اوج ته رسېدلي او د ډالرو کمښت بیا بله اساسي ستونزه ګرځېدلې ده. طالبانو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان اقتصاد له تیرو 2 میاشتو راهیسې چې طالبان پر دغه هیواد واکمن شوي له بسیارو بدو ورځو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو واکمنېدو 18 میلیونه خلک بیکاره کړي، 24 میلیونه کسان لوږې ځپلي او د 3 میلیونه خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو ژوند عملا د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. طالب چارواکي بیا وایي چې وضعیت به عادي او کنټرول کړی شي، خو نیوکه دا ده چې دوی متخصصین نه لري او د نړیوال مشروعیت د نه لرلو له کبله یې افغانستان بدې انزوا ته بیولی دی. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو کتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. د الله په امان.